Open the website. Website خلاص کړه. Download the video. Video download کړه. Upload the file. File پورته کړه. Search the meaning. معنا ولټوه. Turn on the computer. Computer چالان کړه. دوهمې صفحې ته راشئ. Make the bed. بستر برابر کړه. Iron the clothes. کالی اوتو یا استری کړه. Pack your bag. خپل بکس تیار کړه. Empty the basket. ټوکرۍ تشه کړه. Fill the bottle. بوتل ډک کړه. قدرمنو دوستانو درېیمې صفحې ته هم ښه راغلاست. راځو لومړۍ جملې ته وګورئ. Lock the door. دروازه قلف کړه. دوهمې جملې ته ځیر شئ. Unlock the car. موټر خلاص کړه. درېیمې جملې ته راشئ. Sweep the room. کوټه جارو کړه. څلورمې جملې ته راشئ. Mop the floor. فرش پاک کړه. پنځمې جملې ته راشئ. Fold the blanket. کمپله تاو کړه یا کمپله غبرګه کړه. څلورم پیج یا صفحې ته هم ښه راغلاست. لومړۍ جملې ته وګورئ. Pull the chair. چوکۍ راکش کړه. Watch the road. سړک ته پام وکړه. Keep the money safe. پیسې خوندي وساته. څلورمې جملې ته ځیر شئ. Take a picture. یو عکس واخله. Charge the phone. موبایل چارج کړه. نو قدرمنو دوستانو پنځم پیج ته هم ښه راغلاست درته وایم. دغه پنځه جملې هم تلفظ او معنا کوو. راسره ملتیا وکوئ. لومړۍ جمله Stand in line. په قطار کې ودرېږه. دوهمه جمله Open the bottle. بوتل خلاص کړه. درېیمه جمله Close the tap. نل بند کړه. څلورمه جمله Carry the bag. بکس یوسه. پنځمه جمله Push the door. دروازه ټېله کړه یا دروازه پورې وهه. شپږم پیج یا صفحې ته هم ښه راغلاست. Learn new words. نوي لغتونه زده کړه. دوهمې جملې ته راشئ. Repeat after me. زما وروسته یې تکرار کړه. درېیمې جملې ته راشئ. Look at the board. تختې ته وګوره. څلورمې جملې ته راشئ. Sit near me. زما څنګ ته کښېنه. او پنځمې جملې ته راشئ. Stand in line. په قطار کې ودرېږه. اووم پیج ته هم ښه راغلاست. Bring my phone. زما موبایل راوړه. Open the notebook. کتابچه خلاصه کړه. Close the box. بکس بند کړه. Call me later. وروسته راته زنګ ووهه. او اخیرنۍ یا پنځمه جمله Wait for me. زما انتظار وکړه. اتمې صفحې ته هم ښه راغلاست. Close your eyes. خپلې سترګې بندې کړه. دوهمې جملې ته راشئ. Wear your shoes. خپل بوټان په پښو کړه. درېیمې جملې ته راشئ. Comb your hair. خپل ویښتان ږمنځ کړه. څلورمې جملې ته راشئ. Drink hot tea. ګرم چای وڅښه. پنځمې یا د پای جملې ته راشئ. Eat fresh food. تازه خواړه وخوره. نهمې صفحې ته هم ښه راغلاست. Read carefully. په غور یې ولوله. دوهمې جملې ته راشئ. Write clearly. واضح یې ولیکه. درېیمې جملې ته راشئ. Listen carefully. په غور غوږ ونیسه. څلورمې جملې ته راشئ. Talk softly. په نرم आवाज خبرې وکړه. پنځمې جملې ته راشئ. Open your eyes. خپلې سترګې خلاصې کړه. لسم پیج ته هم ښه راغلاست. لومړۍ جملې ته وګورئ. Put it here. دا دلته کېږده. دوهمې جملې ته راشئ. Pick up the book. کتاب پورته کړه. درېیمې جملې ته راشئ. Throw the paper away. کاغذ
وغورځوه. څلورمې جملې ته راشئ. wash the dishes. لوښي ومینځه. پنځمې جملې ته راشئ. clean the floor. فرش پاک کړه. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د 50 په تعداد جملې مو تاسو ته تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس په همدې چینل کې مو تاسو ته د 33مې برخې تدریس وړاندې کړ. له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې د مشال کورس په همدې چینل کې مو د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه درسونه راسره تعقیب کړي دي. تاسو کولی شئ چې زموږ دا او نورې تدریسي ویډیوګانې د مشال کورس له همدې چینل څخه فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام، ټلګرام او داسې نورو اپونو ته شیر کړئ ترڅو ستاسو ملګري هم د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه تر ډیره بلدتیا ترلاسه کړي. او له تاسو نه هم په احترامانه ډول یوه غوښتنه لرو، هغه دا چې که مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل ته لاړ شئ او د سبسکرایب تڼۍ در سره کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې تدریسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. بیا هم باید ووایم چې له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ سره په همدې درسونو کې برخه اخلئ. البته د دې ویډیو په اخر کې یوه پوښتنه باید وکوم، هغه دا چې تاسو زموږ د مشال کورس درسونه څومره خوښوئ او له څه وخت راهیسې زموږ د مشال کورس درسونه راسره تعقیبوئ. د دې پوښتنې ځواب تاسو ته پرېږدو. لاندې کمنټ ته لاړ شئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. زموږ د درسونو د څرنګوالي په اړه یو کمنټ هم ولیکئ. پورته چینل ته هم لاړ شئ، د سبسکرایب تڼۍ در سره کلیک کړئ. دا کارونه تاسو ته پرېږدم. ما نورالدین علم دوست ته په همدې ځای اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرته یاست، لوی الله جل جلاله مو مل شه، کامیاب او خوښ اوسئ.